ټول درانه مېلمنو ته او اورېدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ صحت ولرئ. جنرال صاحب د افغانانو خو بس کوم افغانان چې په خارج کې دي مسافر دي مهاجر دي وطن نه وتلي دي اکثر افغانانو سره ځینې پوښتنې دي د امارت اسلامي د پالیسۍ په اړه باندې په دې کې د راتلونکي کې آیا دا به تغییرات وخوري که به ونه خوري دا مملکت به په همدغه رقم باندې مخته رواني. زه خو څه د بهرنیو چارو وزیر نه یم چې ما نه پوښتنې کوي مهرباني وکړه. جنرال صاحب لنډو کې دغه داسې هغه امیدګري او بل تاسو خو په ساحه کې هستئ او په راز کې هستئ نو حتما خبرېږئ خو دغه افغانستان به د بدبختیو او د مشکلاتو نه د افغانان به کله په خیر سره یو د ارام ساه اخلي او یو د ارامه ژوند ستومان کېږي. ګران اول خو چې ته دغه خپل عکس لرې کې د ما ولګې د شیخ ولګې د بل ولګې نو موږ به پوه شو چې اوس ما ته په دې راجي کړل چې ته به د کوزې پښتونخوا ګل خان یې نو عکس د بل چا لګولی ده. موږ خودکش بیګانه پرسته یو له ځان نه در قیاس که پوه شولې نو موږ به کله په افغانستان کې څوک نشته چې ته پروفایل عکس ولګوې یا د خپل ولګوې. دا خو داسې ده چې جنرال صاحب موږ دعوه لرو د ډېر وخته نه چې دعوه خو لرې په دعوه باندې نه کېږي په دعوه باندې 100 کاله ته چغې ووه پاکستانیان چغې وي کشمیر د موږ ده خو څوک یې په کیسه کې هم نه دي سپېړو سکانو نه هم لږ کار اخلي په دې عکس باندې والا کوي دعوه لرم خو حاکم خو ته یې زه خو نه یم دعوه لري وروره دا 100 کاله خو ته حاکم یې څه توره دې کړې د افغان تار دې ولګوه دیوالونه دې رسمي کړه دروازې دې رسمي کړلې نو تا څه شی کړي په دې 40 کلونو کې 4 کاله مخکې د طالبانو حکومت 3 کاله دا 1 کاله د اغزن تار ساحه خو چې ولا دا ټوله 90% خاوره خو تاسو سره لاس کې ولا تاسو دعوه کوله په دې دغه کې د 100 کالو کې 90% خاوره کې خو د اغزن تار چې تیر شوی دی کې خو ټول د تاسو د قدرت او تاسو تر کنټرول لاندې ولا کانو بیا د سرحدي ځواکونو قومنداني مو له جوړه کړې وه سرحدي ځواکونو خو ستا د لاسه بیخي ورځ نه لرودله خو تا کله هغې پاکستان ته بریښي او چې هغې سره جواب ویلی خو ټوله ورځ تا وژل دا فالوور زیاتوي فالوور نه ودرېږه شیخه لږ صبر وکړه یو خو د بلا د تا په دا کیشه په خوله سي چې هر چېرته بس ما یک د بان که تا په 60 صابون ووهمه دا اوس هم لری پاکه لری نه درمیان باید کوم جنرال صاحب لری پاکه ما ته پاته والله که زه لرې ما کرکه کېږي لرې نه جنرال صاحب دا خو پرېږده ودرېږه لږ صبر وکړه وروره کنډتار دې تېر که د هغه د تړون هم سره وکړه چې موږ به په ګډه طالبان له منځه وړو هم د امریکانو ناټو سره تړون کړی هم د پاکستان سره کړی صحیح شو. کنډتار چې کله تېرېده نو ما د 80% خاورې دعوه چې کړې ده هغه مې داسې دعوه نه ده کړې چې زه به ټول له پاکستان سره جګړه کوم له ایران سره به یم کوم دلته به له ناټو سره کوم له ایساف سره به کوم له ټولې دنیا سره به زه غېږه کوم که نه لږ صبر وکړه کنډتار چې کله تېرېده له تورخم نه د شروع کړو په بولدک باندې د پای ته ورسوه په کومو ساحو کې چې زه وم ودرېږه لږ صبر وکړه د هغه والي د راجیک سو د ننګرهار والي د رسمانه تورخم جرګې کې چې کوزې پښتونخوا کې په میلیونونو خلک راټول شول او لویه جرګه یې وکړله تاسو ولې ته یې ملاتړ اعلان نه کړ تاسو خو د دعوه هم لرئ تاسو ولې د دې پښتنو نه دا خو د مجبور ډله هم نه وه نو ودرېږه هغه خو په افغانستان کې مو چې هغه پښې بلې راوتله او سوله یې غوښتله ما خو د هغه ملاتړ هم نه ده کړی زه د سوک سپېړې سړی یم سوک سپېړې والا مې خوښېږي هغه راځي بمبارد کوي او موږ ورته ګورو هغه راځي مو ورته ګوره که نه خو مو تا خو 100 کاله ناټو ته هم کته چې بمبار یې در باندې کوه خو خو 100 کاله خو امریکا راغلی و د هغوی په زور امریکا راغلی ودرېږه دا چې راټول شوي وو یو ورځ دوی راټول شول چې په افغانستان بمبار مه کوه صحیح ده خو څو نفر به و عام ملت خو نه و که نه د عام ملت به نو تا ولې د عام ملت کورونه بمبارول عام ملت کورونه دې ولې بمبارول اوس یې ولې پاکستان بمبارول مازده دې خرابه دي زه د چا ملاتړ وکړم چې هغه د برق دپاره غونډه کوي چې برق ماته یو نوټ په 15 روپۍ که صحیح ده هغه خو مجبوري نه نو چې ته بیخي غږ نه کوې نو هغه خو مجبوري نه فیصله دغسې وکړله چې تا ورته بیخي وغږ نه کړه چې زه در سره یم دا منظور پښتون خو اوس نه ده راغلی دا 20 کاله و تا چې راوسته په هر کې دې کېنول او طالبان د پیکنځل او په سرینا او په کانټینټل هوټل کې د ډوډۍ ورته کولې په ودرېږه لږ صبر وکړه د پارلمان ټول وکیلان دي تر سینټ او تر سنا پورې سرې خولۍ په سر کړلې څه شي دې وکړه
ګوره څه توره دې منظور وکړه؟ پښتون مرګ ته نه دی راغلی، هغې په طالب او منظور چاته پښتون کار نه نه کوي. درېږه، لږ صبر وکړه. عارف وزیر، علي وزیر، داوړ دومره کیشه په خوله یې څه ده چې راغی لارګ نه د غني څنګ کې ولاړو طالبانو ته یې کنځلې کولې. منظور غلی پښتون داوړ نه ده بې راغلی. سړی، هله تورخم نه داوړ دې چې بې سړی، هلیکاپټر کې راجګ کړل. داوړ بې سړی دی، داوړ بې سړی دی. خبرې ته یو د جنرال صاحب غوږ ونیسه، شهادت ورسېده. د جنرال صاحب خبرې ته یو غوږ ونیسه، په خبره کوم کې سنګر کې د عارف وزیر په کوم جنگ کې په شهادت ورسېده؟ دا پاکستان شهادت داسې خوښېده په شهادت ورسو، ولې د سره چې شوي چې په شهادت یې ورسوه؟ بېګناه په شهادت ورسو، بېګناه په خپل کور کې په خپل سیمه کې وویشته. بیا انتقام هم څه وخت واخیسته؟ ولې موږ خو چې شی لرو نه، نو څه رقم انتقام واخلو؟ قدرت خو تا سره دی، پاچاهي تا سره ده، نو زه څنګه انتقام واخلم؟ جنرال صاحب دا مرګ خو انتحاریان خو تا سره دي، بوشکې خو زیړې تا سره دي، ما سره مې څه شی دي نو؟ دغه ده شیخه انتحاري مه یادوه. ګوره شیخه وای ما سره چی شی دي؟ نو تا سره چې شایستانه بیا کونه وراړی؟ زه ګوره یو جنرال صاحب ته مشر سړی تا سره داسې خبرې خوند نه کوي چې ته داسې ته غله کښېنه، ته بېسواده سړی ته مه غږېږه، پوه شوې؟ ګوره جنرال صاحب ته مشر سړی موږ درته ډېر احترام لرو. شیخه جنرال صاحب مونږ ما تا نه مخکې دا سوال وکړ چې مونږ افغانان به کله د ژوند حق لرو او کله به یو زندگی جوړو. زما یو عام افغان د ژوند نوي څوک حق رانه اخیستی سي، نو ولا که څوک ورته پرېږدم که زه نر واوسم او مسلمان واوسم او بیا د افغاني مور شیدې مې لیدلي، ولا که مې چا پلار له ژوند نه منې کي، ولا که مې چا مذهب له دریځ نه واړي، ولا که مې نه کوم بل شی وکړي. طالبانو سره چې وایي صبر وکړه، صبر وکړه، چا کور ورکړی و بجې کې، چا ورکړی و کوم ځای کې چې 450 هېوادونه یې په خپله اشرفک سپاره کړل، دې ته هغه چې بوکس په څلورو سي شیخه ما ورته ویل تاسې ګل چا ګوره شیخه دنیا کې درې رقمه انسانان، یو پوره سړی، یو نیم سړی، یو نه سړی. پوره سړی هغه چې خپله هم زده د بل ته غوږ دی، نیم سړی هغه چې خپله زده د بل ته غوږ نه ږدي، نه سړی هغه لکه تا غوندې چې نه خپله زده نه بل ته غوږ دی. غلی دی په ځای کې نه زه د جنرال صاحب سره اول دفعه راغلی خپل تصویر دې نه ده معلوم، چهره دې نه ده معلومه، خلونه دې خولې نه دې شیدې بوی راځي، ته اوس سړی یې، تا له خولې نه د اوس د شیدو بوی زه احساسوم، داسې راته ښکاري لکه زیر سست، او ته اوس ځان ته سړی وایې، ما ته نه سړی وایې. غلی شه که نه، ولې په خبر نه پوهېږې؟ زه دغه جنرال صاحب سره راغلی یم، یو څو خبرې ورسره کوم، د دې سره کمره خلاصه کول دې ته هغه راپورته کول هغه ورځنی ټیک ټاک هغه کمره چې خلاصه نه کې، کمره چې خلاصه نه کې جنرال صاحب هغومره چې شی فالوور ورته وایي که څه بلا ورته وایي پې پوهېږم نه، زه درته کمرې افشان لیږم، زه زه پې نه هم پوهېږم دا څه رقم کېږي او څه رقم حساب دی. ډېرو بخښنو جنرال صاحب، بیا به انشاءالله کله سره دومره فالوور نه لرې، بیا راغلی دلته سیاسي بحث کوې چې ته وایې هغوی لاس کې څه شی پرېږده. ګوره جنرال صاحب تا نه ما داسې یو پوښتنه وکړه د یو عام افغان په حیث باندې، ما درته وویل چې کله به موږ داسې یو ژوند عام ولرو. افغان دې تا ساری وخوري، دا عام افغان پوښتنه ده چې ته یې کوې چې ته د هغه چا زه درته وایم هغه دې وژني ته ورته ګورې، هغه دې وژني ته ورته سندرې وایې، هغه دې وژني په کور دې راځي ته ورته اتڼونه کوې، هغه دې وژني ته ښځې جلوسونو ته باسې، هغه دې وژني د پښتو نوم دې باد کړه. لږ صبر وکړه، لږ صبر وکړه، ما ته معلومه راځه چې سار له سبا په ورسو ولا دا مبلستان پرېږ دی غلی شه، ولا چې منظور ودرېږه، منظور پښتو ودرېږه، صبر وکړه، ولا چې منظور پښتو دغلته ول باندې کنه چې زه درته خبرې ته غوږ شه، بیا ته وغږېږه. دا نیم ساعت ما درته غوږ نیولی ته ولا که چې منظور پښتون د کور شاته راسي ولا که ورسره لاړ شي، خو ما ته هم غیرت معلوم ده که نه یاره. بیا اسانه بهانه کوي چې موږ سره اسلحې نشته. مایک مه خلاصوه، مایک مه خلاصوه، ډرت یې مه کوه دلته چې کله ما خبرې خلاص کړې بیا ته وغږېږه، چې کله درته خبره سي هغه دې واجني. ګوره د مرغۍ څومره کمزوری شی ده که نه، چې کله ته ځالې ته ځې او دا د مرغۍ بچي رااخلې، دا د تا تنه وګوره 15 فوټه مرغۍ حمله در باندې کوي، کوشش کوي چې د ځالې نه بچی ونیسي، بالاخره په سترګو دې ټونګې لګي، په ځان دې خو پرېږدي دې نه، هغه سره اسلحه نشته. ته تر هغه که دا تازه ټوټه ټوټه کم 2.5 مرغۍ دنه جوړېږي. کارغه یې وګوره د کارغې ځالې ته ورسته او دا بچی یې ترې راونیسه چې څه در سره کوي.
صحیح ده پیشو ته ورسه دا بچونه ته راواخلسې څه در سره کوي نو ته لا هغه مرغۍ نه ته بې غیرته ما سره اسلحه نسته ما سره دا نسته ته باید ما د اسلحو ډیپو وه بوشکه خو ما ته چا امریکانو نه ده رالېږلې خو خپله مې جوړه کړې ده هغه دې وژنې ته سندرې ورته وایي هغه دې وژنې ته اتڼونه ورته کوي هغه دې وژنې ته لر او بر ورته وایي هغه دې په دا سر وهي ناموس دې درنه بیا یې ته ورته منظور هی و منظور هو هغه دې وژنې ته لر او بر چغې وهي تباه و برباد شه دا کوم انسانیت ده چې تاسو راخیستی ده طالب اسلحه له کومه کړل بلوچستان ته ورسه هو هغه څوک چې اسلحه لري ورسه هغه سره ودرېږه زما اعلان ته منتظر چې ودرې زه اعلان وکړم ما چې 10 کاله ودرېږه ما چې 10 کاله د ناټو په خلاف د جنګ اعلان کړی ته چیرته وې تا سپي نه مینځل ته په بیس کې نه وې ورسره تا لار نه ورته ښوده ته په امنیت کې نه وې ته په دفاع کې نه وې تا یې جاسوسي نه کوله هلته دې ولې د ما فتوا نه منله چې اوس د ما فتوا ته شین ټاکونه استی خدای دې بیخ او بنیاد وباسه چې لکه را څنګه چې وتلی شیخ لرای پاکی کامرا وعلیکم کماندان بچه خوب است خیرات باور کن میفهمی مرد آدم هستی نر آدم هستی I love you بسیار دوست دارم اما تو مرد آدم هستی به خدا که خوش شدید به شما آمدین در افغانستان من خودم در امریکا هستم صاحب بسیار وقت است ولی ویدیوهای خودت میبینم همین کارهای شما رو میبینم نفر میرم یا امنیت است ما بسیار از شما خوش هستیم اما من آمدم از شما تشکر کنم خیر ببینید دوزی کل کارا را گم کردید شما میفهمید در سال 2010 از افغانستان آمدم این مردم چیز نمیکنم آدمی تایمنی میرفت ناکی مرا پنج ها گرفت ناکی بیادر اون نگرفت بندیام کرد زدن ما چی گپ بیادر پوک گو بدم من هیچ کاری نیست نه اومدیم میمان اومدیم همین چند وقت باش رفیقای من رفت کابل می خدا یک طالب اگه روی سرک ببینی یک طالب میگه دیدن نمیتونی اون میگه بیادر خدا میگه کس که کار نداره طالبا از انا قمچی نگرفتن قطع زنمو میگه تو فهمم ضرورت نیست گو فکر کتی هیچ کس کار نداره تو امنیت نه دوزی است نه بیادر طرف زن مردم کسای کردن میتونه من بالا اومدم خداوند شما را خیر بده زنده باد امارات اسلامی تشکر جلال صاحب محترم زنده او سلامت باشه یک جان تشکر جنرال صاحب بیګا د یو لایف کړای دا کنه د سخت دغه د زبانانو د سخت ینه پیخه کړی دا هغه ګیرباکس باندې ګیرباکس باندې دته وه دومره بیا ادبی کوله دومره فحش ویلې بس ورغلم قرامي په دې زخم باندې ګوته ور برابر شوله د یو بل سره لانجاس ولایف باندې زه خو نه پرګدم زه خو چیرته زم نر باندې دانن ما لایفونه کتل کنه زه د لایفونه ټول تعقیبوم یعنی په هر ځای کې دا خبره کېده و یو مرد راغی نر راغی حتی نران په پرې د خزو راځم کوله کنه و یو نر راغی د سیکړل وای ټول نه لار ورکه و ټول وای ځان ته وب کتل اس کې مړسو ګلاس وبو کې ځان اچو یا وای تو چر بالا کدي بل وای تو چر پایان کدي بر وای تو چر مر اعلان مې کني وسړی از قسم په خدای دغه خلک په خپل فارم کې نه ساتم په فارم کې ولا کو ساتم ستړی مسه جواب خیرتي بخیر شکر دا وګور د نجیب پروفایل لګول ما ته محترم وای دینه لوی خبره چیرې ده مهرباني صدقه جنرال صاحب بس ډاکټر نجیب خسیده دا زمونږ مشر رئیس جمهور پرېکړه د ډیر صفاتونه مکه مخ کې راځه ښه مشران یاستئ کنه او جنرال صاحب د باره کې ویل افغانستان کې وکړه حکومت جوړ شي خیر دا نه حقیقت درته وایم زه وګورم دغه باندې ته خو باندې ولا کوم چې نه غږیږي جنرال صاحب حکومت څه وایي حکومت څه وایي حکومت هغه ته وایي چې رسمي حکومت په یو ملک ټول هیوادونه یو پیژني ویزا ولري پاسپورت ولري بیرغ ولري ولې مونږ پاسپورت نه لرو ویزا نه لرو تر دې پاسپورت ریاست مخه د ورځې زرګونه کسان پاسپورت اخلي تاسو بیرغ خو صرف تاسو ته مربوط کیږي دا خو بلې دا ټول ملت ته مربوط کیږي دا څه ورته وګوره جار سم دا وګوره دا چې مونږ ته خوب نه راځي